پیغمبران ډېر اوچت خلک دي، دې کې شک نشته. پیغمبران هغه اوچت خلک دي چې الله غوره کړي دي د دې پیغام د رسولو دپاره. خو دا غوره مخلوق دا هم ګوره د الله تابع دی. لکه دې ځای کې څه وویل، الله امر کړی مؤمنانو ته د هغه څه چې د هغې امر یې کړی د پیغمبرانو ته، یعنې پیغمبران هم هغه څه به کوي چې الله ورته وایي، او د هغه څه نه به ځان منع کوي چې الله یې ترې منع کوي. نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې غلو کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې، او دومره غلو کوي چې اوچتې کړي د الله د ځي ته یې ورسوي، بلکې د هغې نه یې واړوي، او پیغمبر نه حاجت روا جوړ کړي، او مشکل کشات یې جوړ کړي، او هغې ته چغې وایي. او چې تو سره معمولي خبره کوي تا ته دا وایي پیغمبر څومره اوچت انسان و، او دا وهابیان وایي د پیغمبر ګستاخي کوي. هېڅ ګستاخي نه ده. دوی ګستاخي دې ته وایي چې موږ دا وایو چې الله سره محبت او د الله تعظیم هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعظیم نه زیات کې، د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت نه به زیات کې. الله خالق دی، پیغمبر مخلوق دی، ولې خالق او مخلوق یو شی نه؟ دوی دې خبرو ته ګستاخي وایي چې دا خبرې مه کوئ. الله په ربوبیت کې یوازې دی، په الوهیت کې یوازې دی. د هغه چې څنګه اسما او صفات دي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، هغه صرف د هغه دپاره دي. دوی دا خبرې مه کوئ. تاسو پکې دا وایئ چې یاره د پیغمبر هم برخه ده د الله سره، او د پلاني هم برخه ده، او د لوی ځوان برخه ده، او د پیر بابا برخه ده، او دا مخلوق د الله سره شریک. لوی ځوان او پیر بابا دا خو پرېږده، دا خو عام امتیان دي. موږ د پیغمبر خبره کوو چې پیغمبر د الله مقام ته نشي رسېدی. پیغمبر که ډېر اوچت دی، خو الله څه وایي؟ سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې خپل بندې د شپې بولي، او بندې ورته ویلی دی. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. عبد ورته ویلی دی، بندې ورته ویلی دی. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه او شان ډېر اوچت دی، خو بیا هم هغه د الله بنده دی. دلته صرف زموږ پیغمبر نه ذکر، ټول پیغمبران ذکر دي. بما امر به المرسلین، ټول پیغمبران الله ته محتاج دي، ټول پیغمبران د الله بندگان دي. دوی به کوي هغه څه چې څه ورته الله وایي، او دوی به ځان منع کوي د هغه څه نه چې الله یې ترې منع کوي. هغه څه امر دی چې الله پیغمبرانو ته کړی دی. په دې نه مخکې دا خبره یاده ساتئ. دې کې یو بله فایده اهمه اصل دا دی چې د الله د طرف نه کوم امر راشي، او د کوم اوامر د الله د طرف نه راځي، نو هغه به عام د اهل ایمان او اسلام دپاره وي. هغه به د پیغمبر دپاره وي او د غیر پیغمبر دپاره به وي، الا دا چې خاص دلیل راشي چې دا کار د پیغمبر دپاره خاص دی. نور به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امتیان په دې اوامرو په باب کې او د نواهیو په باب کې دې کې به هغوی صحیح، دې کې به یو شاني، الا دا چې خاص دلیل راشي چې دا کار صرف د پیغمبر دپاره خاص دی، بیا به هغه خاص شي. دلیل پې دا دی که نه وګوره، وایي مؤمنانو ته هم هغه څه ووي چې چا ته یې ویلي دي، چې پیغمبرانو ته یې ویلي دي. یعنې دا مسله ټولو دپاره ده. سی ویلي دي فقال تعالی، وی الله دا ووي یا ایها الرسل، اے پیغمبرانو، کلو من الطیبات، خورئ د پاک او حلال شیزونو نه، وعملو صالحا، او نیک عمل کوئ. دی آیت کې خو یو دا شوه چې امر دی په دې باندې چې پاک شیزونه خورئ، پاک او حلال خورئ. دلته یو بله مسله هم روځي، علما ذکر کوي چې الاصل فی الاعیان الحل والاباحه. څه چې موجود دي خصوصا د خوراک څښاک چې څه سامان دی، اصل په دې کې څه دي چې دا ټول څه دي؟ حلال دي.
نهر د خوراک شی پاک نه دی. موږ د دغه خبره کوو د اباحت. اصل دی چې د خوراک شیزونه څه دي الا چې الله حرام کړي. اوس تا یو کس سره مسله راشي بحث وباسه چې دا شی به حلالي که حرام دی او د خوراک شی دی، یو وی حلال دی بل وی حرام دی، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې حرام وي. لکه اوس زه دغه راوالم مڼه او خورم، یو کس راغی ما ته وایي مڼه حرامه ده او بیا ما ته ووایي ته چې دا مڼه خوري ته دلیل وښایه. زه ولې دلیل وښیم؟ الله وایي چې پاک شی خورئ، الله وایي پاک شی خورئ او دا په هغې کې دننه دی چې ته حرامې نو ته راته اوس یو دلیل په دې باندې وښایه. بیا دې په عکس باندې اصل په عبادتو کې توقیف دی، اصل په عبادتو کې توقیف دی، نه به کې مګر چې دلیل د سړي بیا به کې. لکه اوس یو سړی راغی او دی ووایي چې جي په ورځ کې منځونه شپږ دي. څو منځونه دي؟ شپږ. هغه بل ورته نه شپږم منځ خو نشته، منځونه پنځه دي. دی ورته دلیل وښایه چې شپږ نشته. دا خبره صحیح ده؟ نه، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې ثابتوي هغه به دلیل ښیي. څوک چې وایي چې دا عبادت شته، هر قسم عبادت چې څوک یې ثابتوي دی به دلیل راوړي. ځکه چې هغه کمې چې نفي کوي هغه په اصل باندې ولاړ دی. هغه په څه باندې ولاړ دی؟ هغه په اصل باندې ولاړ دی. او که ته عبادت ثابتول غواړې هغه ته دلیل ورته وښایه. که دلیل در سره وي ښه دی، دا عبادت شتي. که دلیل در سره نه و بیا ته په خپله خبره کې کمزوری. یو خو دا مسله دلته راووت. بله په دې آیت کې وعملو صالحا، الله پیغمبرانو ته وایي او نیک عمل کوئ. دې نه ده فایده لکه د صوفیان چې وایي که نه دوی کې چې هغه بعض لیوني ګرځي ګنده غونته کې وایي دا خلک څه دي؟ دا رسېدلي. رسېدلو دوی رسېدو ته څه وایي؟ رسېدو څه معنی تاسو ته پته شتي؟ رسېدو معنی دا چې دی داسې مرتبې ته رسېدلی دی چې د ده نه عبادت ساقط شوي دي، یعنې نور د ده عباداتو ته ضرورت هغه نشتی. نو داسې ډېر پیران میران یي چې هغوی مونځ اودس نه کوي، روجې نه نیسي، زکات نه ورکوي، حج او عمره نشتي. او هغه مریدان یې څه وایي؟ وایي جي دی رسېدلی دی. حالانکه الله خپل پیغمبر ته څه وایي؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. ای پیغمبره ته د هغه وخته پورې بندګي کوه چې څو پورې تا له مرګ نه راغلی. پیغمبر ته وایي ګوره چې هغه د عابدانو سردار دی، هغه ته الله وایي د مرګه پورې به بندګي کوي. نو دا صوفیان څه وایي؟ وایي د یقین یوه درجه ده، دلته مراد مرګ نه دی. یقین څه ده؟ دا درجه ده. دې درجې ته چې ورسي نو موږ وایو دی رسېدلی دی. نو وی الله پیغمبر ته وایي چې بندګي کوه د خپل رب چې ته ورسې درجې د یقین ته. نو عامي سړی خو بیا دې جواب نشي کولی. او دې جواب دا دی سورة المدثر کې دا دي چې جنتیان به د جهنمیانو نه تپوس کوي ما سلککم فی سقر، ولې تاسو دې جهنم ته لاړې؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. او موږ به قیامت دروغجن ګڼو تر دې چې موږ له یقین راغی. یقین څه مطلب دی؟ دې ته مرګ ته یقین په دې وجه کې چې یقیني راځي. اوس دې صوفي ته دا ووایه بیا خو دا مشرکان هم درجې د یقین ته رسېدلي دي. حتی اتانا الیقین دلته به دا وایي نه نه وایي دلته خو تی مراد مرګ دی، چې دلته تی مراد مرګ دی هلته تی مراد مرګ دی. نو الله پیغمبر ته وایي وایي د هغه وخته پورې به بندګي کې چې څو پورې د مرګ نه راغلی، د هغه وخته پورې به بندګي کې. داسې که الله ټولو پیغمبرانو ته وایي وعملو، عمل به کوئ. عمل به څنګه کوئ؟ صالحه پاک عمل، ښایسته عمل، نیک عمل. دا خو معروف خبره ده، موږ درسونو کې بار بار ذکر کوو چې نیک عمل کم عمل ته وایي چې د پیغمبر په طریقې او خالص د الله دپاره، توحید پکې او تابعداري پکې، او دا د عمل د قبلېدو شرطونه دي.